بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روى ابن أبي شيبة بسنده عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى. د اختر ورځ عزیزانو یو بهترینه ورځ ده. د اختر د ورځې یو څو عبادتونه دي چې د اختر په ورځ باندې ادا کیږي. هغې ته هم پکار ده چې د مسلمانانو خیال وي. د اختر په ورځ باندې چې کله به د انور د یو نیزې په اندازه لکه مثلا د یو ګز په اندازه باندې بنور راښکاره شو، نو دغه ټیم د اختر د مونځ ټیم به داخل شو. او په دې روایت د ابن ابي شیبه کې دي چې نبی علیه صلوات والسلام به د وړوکي اختر په ورځ باندې راووتو، په لاره چې به را روانو تکبیرات به ویله چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر، تر دې چې مصلی او عیدګاه ته به راورسېدو. ګوره تکبیرات به ویله چې عیدګاه ته راورسېدو. نو یو سنت طریقه دا ده چې د اختر مونځ دا په کار د په عیدګاه کې وشي. که عیدګاه نه وي، ځای نه وي، جومات کې کول هم جایز ده، خو اولا دا ده چې سړی عیدګاه ته وځي. نو چې کله به د مونځ دپاره ودرېدو، نبی علیه صلات وسلام تکبیرات به بیا بند شو. نو نبی علیه صلات وسلام به بیا مونځ وکړو، صحابه کرامو ته 2 رکعاته مونځ. خو دغه مونځ چې دی د دې نه مخکې نه اقامت و نه اذان، او څوک چې عیدګاه ته راشي په دې عیدګاه کې به 2 رکعاته نفل به هم نه کوي. که جومات ته لاړو نو جومات کې تحیت المسجد 2 رکعاته کولی شي. خو په دغه ورځ باندې تکبیرات به نبی علیه صلات وسلام ویله. دویم بخاری و مسلم کې دا روایت دی، ام عطیه رضی الله عنها فرمایي چې امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نخرج فی العیدین العواتق وذوات الخدور، چې موږ ته نبی علیه صلات وسلام دا حکم کړو چې زنانه به هم تاسو عیدګاه ته راوباسئ، حتی هغه زنانه چې هغې باندې ماهوار بیماری ده دا به هم راشي، خو په یو طرف کې به کینی مونځ به نه کوي، خو د مسلمانانو په دې دعا کې خو به شریک شي که نه. نو عیدګاه ته د زنانو راتګ دا هم مسنون طریقه ده، د پردې انتظام ورله وکړی شي او راشي زنانه هم په دې عظیم عبادت کې هغه شریک شي. په دې ورځ باندې عزیزانو ښکلي کپړې اچول، خوشبویانې لګول، ځان خسته کول. خسته کول معنا د شریعت مطابق ځان خسته کول، دا سنت طریقه ده. اکثره په دې عربو کې دا مسافر خلک چې وي کور ته پیسې لګي، خو ځان دپاره د اختر نوې جوړه نه کوي. دا هم عزیزانو خلاف سنت کار دی. د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ ده، په کار دا د سړی پکې څه وکړي، ښایسته ښکلي کپړې پکې وکړي چې د چا وس کړي. بل بخاری کې یو روایت دی چې ته په کومه لار باندې د کور نه راووتې او عیدګاه ته لاړې، واپس به په هغه لار نه راځي، لار صرف بدله که. دا هم یو مسنون طریقه ده. کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریقه، اختر په ورځ باندې به لاره بدل کړله. او بل د اختر په ورځ باندې وړوکي اختر په ورځ باندې چې ته کله جومات کې یا مونځ کېږي یا عیدګاه کې مونځ کېږي او ته وځې، نو ته به د مونځ نه مخکې خوراک به وکړې.
بخاری کی روایت ده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یغدو یوم الفطر حتى یاکل تمرات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د اختر په ورځ باندې مونځ ته لا نه وته مخکې به خوراک وکړو او بیا د اختر د مونځ نه رستو مسلمانانو ته به خطبه وکي په هغه کې به ورته وعظ او نصیحت وکي. نو دا یو څو غټ غټ اعمال چې د اختر په ورځ باندې کېدل هغه مونږ بیان کړل. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو اخترونه د نبی له صلوات و سلام په طریقه باندې وګرځوي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.